السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو شاګردانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاستئ. په دې هیله چې درسونه مو په ښه توګه کتلي وي او یو څه مو ترې زده کړي وي. نن بیا هم غواړم چې د اکټیو انګلیش 1 بوک انګلیسي کتاب تاسو ته تدریس کړم. خو مخکې له درس شروع کولو ګرانو شاګردانو، که تاسو غواړئ چې زموږ په چینل کې د ټولې علمي ویډیوګانې په پښتو ژبه تاسو وګورئ او یا یې نورو ملګرو ته شیر کړئ چې دوی هم ورڅخه ګټه واخلي. نو دا ډېره اسانه طریقه ده. زموږ د چینل لینک په ډسکرپشن کې شته، هغه ټول سره کاپي کړئ او نورو ملګرو ته یې ورسوئ تر څو دوی هم دې درسونو څخه ګټه واخلي. ښه نو ګرانو شاګردانو، راځو نور وخت نه ضایع کوم، په درس پیل کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو شاګردانو، نن 18 لوست ده. ګرانو شاګردانو، کتاب صفحه دغه ده. کله تاسو سره کتابونه نه وي نو تاسو کولی شئ له دې صفحې څخه ګټه واخلئ. ګرانو شاګردانو، آیټم آیټم 9 نهمه برخه شروع شوه. نن ګرانو شاګردانو په چې خبرې کېږي په is it. چې درسونه چې وو هغلته ګرانو شاګردانو په it is کې تاسو درس وویل چې it is، نو دغه معنی چې وه چې دغه ده البته به بیا چې نوم به استعمالېدو. او it مې هم ګرانو شاګردانو تاسو ته وویل چې it د شي لپاره استعمالېږي، 5 شیانو لپاره استعمالېدو چې هغه چې وو یو له انسان نه پرته نور تصویر و او 5 نور شیان هم وو د وخت لپاره. نن راځو ګرانو شاګردانو په is it خبرې کوو. دلته سوالیه ګرانو شاګردانو به ټکی نږدئ، سوالیه علامه په is چې جملې سرته راسي. دا ګرانو شاګردانو جمله څرنګه کوي؟ په سوالیه یې بدلوي. is ګرانو شاګردانو معنا چې ده او دا خپله چې ده کومکي فعل ده، له هغه سره کومک کوي، له فاعل سره دا څرنګه کوي؟ کومک کوي. مثال دغه که داسې وناسي یو جمله چې ولیکي چې it is کې ونه وایه، مثال it a book، دغه یو کتاب، بیا معنا نه ورکوي. کومکي فعل په جمله کې ډېر مهم ده، جملې په لیکلو کې او ویلو کې، جملې په معنا کې دا ډېر is. دا کومکي فعلونه په انګلیسي کې ګرانو شاګردانو 40 دي، خو له یوه جملې څخه تاسو اوس is ماضي ووایاستئ چې is د جملې سرته راسي. نن جمله څرنګه کوي؟ دا سوالیه ترې جوړوي. ګرانو شاګردانو، تاسو خپل کتاب صفحې ته پام وکئ. پورته لیکلي دي answer the question، ځواب ورکئ سوالونو ته. what is it یعنې اول what is it څه شی ده؟ دغه ګرانو شاګردانو ما مخکې درسو کې تاسو وویل what is this تاسو وویل که نه؟ what is this څه شی ده؟ دغه this ګرانو شاګردانو دغه اشاره کوله یو شي ته چې نامعلوم و، اشاره یو ته که نږدې ورته یې کوي خو نامعلوم و. نو اوس ګرانو شاګردانو دلته هغه راغلی دی what is it راغلی ګرانو شاګردانو. نن چې راغلی ده it ګرانو شاګردانو ما مخکې هم ته وي چې یو he she it دا ټول سبجکټیو پرسنل پرونام دي، یعنې فاعلي شخصي ضمیرونه دي. دا اشاروي ضمیرونه دي او دا فاعلي شخصي ضمیرونه دي. دغه یو شی معلوموي، مثال دغه نارینه‌توب، مثال دا نارینه‌توب فاعلي شخصي ضمیرونه شي معلوموي، نارینه‌توب یعنې ښځینه‌توب، او دغسې مثال هغه نه بل شی کوي، مثال لا موټر لا بل شی هغسې معلوموي، شیان چې معلوموي هغه بیا چې معلوموي ګرانو شاګردانو it یې معلوموي. نو نن پوښتنه کېږي په what is it کې، یعنې it استعمال کړی دی، یعنې دا پوهېږي چې دا خو دا یو شی یعنې انسان نه ده، نارینه ده نه ښځینه ده، یو شی ده خو هغه په یو باره کې دی نه پوهېږي چې دا چې ده. نو په یو به ګران شاګردان بیا تاسې څرنګه پوښتنه په it به پوښتنه کوئ چې what is it. داسې نه شي هلته یو سړی ناست ته ووایي چې what is it څه شی ده؟ هغه نه ګران شاګردان بیا غلط راځي. داسې به یې وایاستئ، بیا مثال که سړی شي what is this څه شی ده؟ دغه مثال بیا که سړی و یعنې who is this بیا هغه نور دي، هغه بیا درته تاسو ته بیا په راتلونکو درسو کې درته راځي. خو اوس it دلته چې استعمال شوی دی یعنې د شي په اړه پوښتنه کړې ده.
نو ګرانو راځو یعنې اټ څه معنا یعنې شي په اړه معلومات کوي کوم شی دغسې نارینه یا ښځینه نه ده. ښه نو ګرانو شاګردانو اول مثال یې تاسو ته رااخیستی ده وایي وټ از اټ څه شی دی دغه. دلته پوښتنې سوي دي is it a car؟ آیا دغه ده یو موټر؟ نو ګران شاګردانو خپله نه معنا ده یعنې منفي هغه لپاره استعمالیږي منفي جواب لپاره. بیا یې پوښتنه کړې سي is it a bicycle؟ آیا دغه ده یو بایسکل؟ دا داري جواب څرنګه ده ګران شاګردانو یس مثبت جواب ده. یس هو اټ مطلب ګران شاګردانو اټ به جملې سرته راولي ځکه سیاتي جمله سوالیه نه ده او از ګران شاګردانو جملې سرته راسي دا دغه معنا چې کېږي آیا کېږي آیا معنا کېږي مخکې خو دغه معنا ده وه خو اوس یې دلته ګوره اټ از دغه ده دلته بیا معنا شي سوه ده دغه ده a bicycle. دغه ده یو بایسکل. یس هو دغه ده یو بایسکل. دغسې دویم مثال what is it څه شی ده دغه دلته بیا هم پوښتنې کوي چې is it آیا دغه ده a shirt؟ آیا دغه ده یو کمیس؟ نو اول جواب یې څرنګه ده منفي ده نه نو بیا وایي چې is it a handkerchief؟ handkerchief. آیا دغه ده یو دستمال؟ جواب یې لري ګران شاګردان چې دی مثبت ده یس هو it is a handkerchief. هو دغه ده handkerchief ګران شاګردان چې دستمال ته وایي کوم دستمال ته وایي یو دستمال ګران شاګردان ټاول ټي تېر درس کې وویل TOWL ټاول ګران شاګردان هغه دستمال ته کېږي مثال د لوښو پاکولو دستمال یا د لاس وچولو دستمال دغه دستمال ته چې وایي لاسي دستمال ته چې وایي handkerchief لاس کرچیپ دستمال handkerchief لاسي دستمال ته ګران شاګردان چې وایي handkerchief. ښه ګران شاګردانو بل مثال یې دریم تاسو ته راخیستی ده what is it څه شی ده دغه is it a boy؟ آیا دغه ده یو هلک؟ نو نه is it a ټیپ؟ آیا دغه ده یو ټیپ ګران شاګردانو نل ته نلکۍ نل ته د اوبو نل ته چې وایي ټیپ وایي آیا دغه ده یو ټیپ یس هو it is a tip. دغه ده یو نل. دغسې څلورم ټیپ ګران شاګردان چې ته وایي نل ته د اوبو نل ګران شاګردان دغه نوم ټیپ مثال ټیپ دغه نومونه به تاسو زده کوئ handkerchief تلفظ به هم زده کوئ
او سپیل ګرانو شاګردانو ډېر مهم دی په انګلیسي کې. هینډکرچیف مثال دستمال ته چې وایي دا به زده سي HANDKERCHIEF هینډکرچیف یعنې دستمال. داسې ګرانو شاګردانو څلورم پوښتنه یې کړې ده what is it څه شی ده دغه is it a glass is it a glass no نه آیا دغه ده یو ګلاس نه is it a saucer آیا دغه ده یو ساسر ګران شاګردان څه وایي نیالبکي ته وایي نیالبکي ته چې وایي ساسر. yes هو it is a saucer هو دغه ده یو نیالبکی. یو ګران شاګردانو یو پلیټو وړکی یو نیالبکی و دغه ته دا ګران شاګردان چې ده نیالبکی. داسې ګرانو شاګردانو پنځمه پوښتنه what is it څه شی ده دغه is ګرانو شاګردانو د انګلیسي ما مخکې هم درته ویلي و چې انګلیسي شي جمله شروع کوئ په غټ اول توره بیا څه نه کوئ غټ کوئ دلته به آی وړکی به هېڅ نه لیکئ چې دا is غټ ورپسې شروع کوئ is it a pen it is a pen no نه is it a pen pen آیا it is a pen آیا دغه ده یو قلم نه is it a pen آیا دغه ده یو پن ګرانو شاګردانو چې ته وایي دلته ای راغلی ته ای راغلی ده خو دلته ای راغلی ده دا ګرانو شاګردانو غوړیځ کې سره کېږي هغه دیګ ته چې وایي نه پوهېږم تاسو چې ورته وایاستئ خو د غوړو سره کولو دیګ ته چې وایي پن وایي. آیا دغه ده یو پن جواب کې دوه ورته وایاست yes هو it is a pen. دغسې آخري پوښتنه ګرانو شاګردانو کړې ده چې what is it څه شی ده دغه is it a cup آیا دغه ده یوه پیاله نو دلته به ګرانو شاګردانو ټکی تاسې نه ږدئ چې دا جمله ختمه شوې دلته به سوالي علامه ږدئ یعنې پوښتنې علامه به تاسې ږدئ نو نه دغه نه ده دغه پیاله نه ده دلته به ورته وایي چې is it بیا وایي چې is it a ball yes آیا دغه ده یو بال ګران شاګردان چې ته وایي کاسې ته وایي یو ګران شاګردان پلیټ و یو ساسر و نیالبکی یو بال ګران شاګردان چې ته وایي کاسه دا درې سره حقانو توپیر لري بال ګران بال بي تلفظ یې ګران شاګردان څرنګه کېږي بال BOWL بال کاسه نو جواب کې تاسې yes it is a ball دغه ده هو yes هو دغه ده یوه کاسه. ښه نو ګرانو شاګردانو دغه و ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې دا درس تاسو سم زده کړئ او نومونه چې دي مثال بایسکل دغه طلب لیکل کېږي څرنګه له یادو
او ګران شاګردانو تاسو به خپله د دې درسو په کوم نومونه چې دي هغه به تاسو استعمالوئ چې مثال دغسې نور نومونه مو پلیټ وو دا نومونه وو هغه په خپله تاسو دا رقم جملې جوړوئ په خپلو کتابچو کې پنځه جملې جوړې کړئ تر څو تاسو په درس لا ښه پوه سئ او په دې موضوع هم ډېر پوه سئ. او ګران شاګردان که تاسو کومه پوښتنه لرئ یا په دې درس سم پوه سوي نه یاستئ نو موږ ته په کمنټ کې ولیکئ انشاءالله موږ به وکولی شو تاسو په کمنټ ته زر تر زره ځواب درکړو. ښه نو ګرانو شاګردانو تر بل درسه مو الله عمل ښه ښې چارې ولرئ.